د کہانی شروعات کیږي د یو سکول بس نه چې دا غي ډرایور یو کیوین نومي سړی وي او هغه به د سکول لپاره بس چلو چې پاره کې به سکول ته سټوډنټان بوتل او راوستل به هغه له ډېره کمه تنخواه ورکول چې پاره به داغه گزاره بیخي نه کېده او د کیوین پکور کې داغه مور او یو زوی وي خو د کیوین زوی به د کیوین خبره نه منله کیوین به د خپل زوی ته وی چې سکول ته ځه خو هغه بنتلو نو کیوین اوس نه پوهېده چې زه د خپل زوی سره سوکم او د کیوین زوی سره یو سپی مو چې هغه بیمار شوی و چې هغه سپی هسپتال ته راولي او کیوین په مشکلاتو کې ډېر زیات ګیر دی خو هغه باوجود هم هغه همت نه بیلو او په سبا باندې هغه خپل ډیوټي واپس شروع کی چې هغه د سکول سټوډنټان په بس کې کینو د سکول طرف ته روان کی بل خو موږ په کیلیفورنیا کې یو پیراډایس نومي ښار وینو چلته موسم ډیر زیات ګرم او هواګانې چلی بل طرف ته موږ د غر د پاسه د بجلی ستنې وینو چې هغه کې اچانک د بجلی تارونه یو ځای شو چنګارې شروع شي چې هغه چنګارې د غیا طرف ته ورشي او موسم ګرم د دې د وجه ټولر سو چي وي د دې د وجه هغه غیا اور واخلي او دا اور اوس ډیر تیزه سره خورېدو والا دی چې دا د دې پیراډایس ښار طرف ته روان دی خو د دې خطرې باره کې د دې ښار خلکو ته پته نشته او بل طرف ته د کیوین په بس کې څه خرابتیا راغلی وه نو هغه دا بس د ټیکولو دپاره ګیراج ته راولي او بل خوا د دې اور باره کې پولیس والا ته پته ولګېده نو هغې زر ریسکیو ټیم والا له خبر ورکي ریسکیو ټیم والا هم زر هغې طرف ته ور روان شي او هغې چې هغه ځای ته ورسي نو ورته پته ولګي چې دا اور خو د غر په سر لګېدلی دی او هغې طرف ته تلل ډېره زیاته مشکله دي خو هغې بیا هم همت وکړي او هغې طرف ته ور روان شي خو څه کسان په هغه ځای کې ګیر شي او بل طرف ته موږ کیوین وینو چې هغه د ګیراج طرف ته روان دی او دې کې هغه ته مور کال وکړي ورته دا ووایي چې ستا زوی ډېر زیات بیمار دی او ته زر تر زره ځان راورسو چې دې هسپتال ته ورسې نو کیوین ورته وی چې فکر مه کوه ما سره بس سه او زه به چېرته میډیکل سټور نه دوایي راواخلم او زه ځان زر در رسومه دې نه پس هغه ګیراج ته لاړ نشي او میډیکل سټور ته ورشي او دوایي راواخلي او دې نه پس د دې ښار خلکو هم لوګي ښه صفا لیدې شو او د هوا دا رخ هم د دې ښار طرف ته چې دې سره زر دا ښار د اور په لپیټ کې ګیرېدو والا دی او اوس پولیس او ریسکیو ټیم والا هم په دې نه پوهېږي چې د امریکې په ځنګل کې خو اور لګېدل عامه خبره ده خو اور دومره تیزۍ سره لګېدل دا عامه خبره نه ده او دا اور اوس ډېر زیات خور شوي وي او په هغې باندې کنټرول کول ډېره زیاته مشکله ده نو دې ته پته ولګي چې دغه ځای کې د بجلی ستنې دي د هغې د وجې دغه ځای کې اور ولګېدول چې هوا هم ډېره زیاته تیزه وه دې نه پس بجلی والا کسان هم راشي نو دا فایر بریګیډ والا ورته غوسه شي ورته دا ووایي چې تاسو ته پته نه وه چې هوا ډېره زیاته تیزه ده تاسو له پکار چې بجلي هم کټ کړې وه او دې نه پس بجلی ډپارټمنټ والا ټوله بجلي کټ کړي هغې وایي چې دا حادثه نوره زیاته نه شي او دې نه پس موږ یو اف بی آی افیسر وینو نو هغه فایر بریګیډ والا ته وایي چې زه دلته ګیر شوی یم هغه ورته وایي چې دلته څه کورونه هم دي په هغې اور لګېدلي دي او دغه ځای خلکو ته د مدد ضرورت دی ولې چې دا کورونه ځنګل سره خوا کې جوړ شوي وو او دې کې هغه څه کسان په خپل ګاډي کې کینو دغه ځای نه وباسي او بل خوا فایر بریګیډ والو ته پته وچلي چې دا اور ډېر وخت نه لګېدلی دی او 5 کیلومتر علاقه د دې په لپیټ کې ګیره ده او بل خوا کیوین ته هم د سکول نه کال راشي ورته دا ووایي چې موږ به زر د وړو چوټي کوو او ته زر تر زره ځان رارسو چې دا واړه بوځې خپل کور ته او بل خوا د فایر بریګیډ ګاډي بره نشو ختې نو حکومت د هلیکاپټر او د جهازونو په ذریعه باندې د بره طرف نه اوبه چول شروع کی خدا اور اوس د قابونه بهر دی او نور هم زیاتېدو د دې د وجې فایر بریګیډ والا وایي چې نور هم هلیکاپټر راولېږه ولې چې د ځمکې په لار باندې دغه طرف ته تلل ډېره زیاته مشکله دي او بل خوا کیوین ته هم پته وچلي چې په ځنګل کې اور ولګېدو ولې چې فایر بریګیډ ګاډي ډېر تیزۍ سره هغې طرف ته روانو نو کیوین زر خپل زوی ته رینګ وکړي ورته ووایي چې زه به زر تاله درشم او که هر څه وشي ته د کور نه بهر مه روځه او اوس د دې اور لوګي په ټول ښار کې خور شو او بل طرف ته د سکول ماشومان د کړکۍ د طرف نه لوګي وویني نو هغې ته هم پته ولګي چې چېرته اور لګېدلی دی خو دلته یو ټیچر وي چې د هغې میري نوم وي او هغه ټول واړه راجمع کړي او یو ځای کې کښېنوي او بل طرف ته د څه ماشومانو مور پلار هم راغلي وي سکول ته د خپلو بچو دپاره ولې چې هغې هم ډېر زیات یېره کړي او څه ماشومان داسې وي چې د هغې مور او پلار نه وي راغلي او دا ټوټل 22 ماشومان وي چې هغې پسې مور پلار نه وي راغلي او بل خوا کیوین ته د خپلې ښځې کول راشي خو دغه ښځه کیوین سره نه اوسېده هغې ته هم پته ولګي چې زما زوی باندې څه چل شوی دی نو هغه کیوین ته وایي چې ته خپل زوی پسې مه راځه زه به هلته کور ته ورشم او هغه به د هغه ځای نه راولم ځان سره او بل خوا د سکول نه یو ټیچر هغه ټول بس ډرایورانو ته کال وکړي او ورته دا ووایي چې رچا بس خالي وي نو زر تر زره ځان راورسوئ ولې چې دلته 22 ماشومان پاتې دي او د هغې مور پلار موږ له نه رسېدل خو دلته څوک هم ورله جواب ور نه کړي او صرف کیوین وي چې هغه سکول سره خوا کې وي هغه ورله جواب ورکړي هغه ورته دا ووایي چې زه به زر سکول ته درورسم او ټول ماشومان به په بس کې کښېنم او دغه ځای نه به یې راوباسم او اوس زر کیوین د سکول طرف ته ډېر تیزۍ سره روان شي چې هغه یو چیکو نومي ځای ته به دا ټول واړه رسوي چې کیوین زر سکول ته راورسي او هغه میري نومي ټیچره ټول واړه په بس کې کښېني هغه ورته ځای وښيي چې دغه ځای کې به دا واړه کوز کړي نو دلته ورته کیوین وایي چې زه یوازې دا نشم کولی ما سره به ضرور څوک ځي نو دلته ورته دا میري نومي ټیچره وایي چې ټیک ته زه به در سره لاړه شم او اوس ټول په بس کې کښېني او دغه ځای نه روان شي او ماشومان هم په آرام سره په سیټ کې ناست دي او بل خوا پولیس او فایر بریګیډ والا په خپل کار کې لګیا وي چې دا اور زر تر زره مړ کړو او بل طرف ته کیوین په ټرافیک کې ګیر شي ولې چې ټول خلکو د وتو کوشش کوي نو هغې د هایوې طرف ته راشي خو هلته ټرافیک دومره زیات شي چې دغه ځای نه وتل ډېره زیاته مشکله شو اوس دا ټرافیک دومره زیات ټایمه پورې وي چې په کیوین باندې شپه راشي نو کیوین میري ته وایي چې ته په دې سیټ باندې کښېنه زه نور انتظار نشم کولی او زه څه چل کوم لار وباسمه او ته ورو دا بس په شا باندې راوله اوس کیوین د بس نه ګوشي
شي او ډرایوینګ ته میری کینی او هغه د ټولو خلکو ته چې ما سره ماشومان دي او ما ته لار پرې چې زر د دې نه وځم چې سره خلک دل لار ورکول شروع کی او میری پرورو من دا غزه نه وځي او دینه پس کیون په بس کې کینو مخ کې روان شي او هغه داسې ځای ته ورسي چې هر طرف ته پکورونو باندې اور لګېدلی وي او اوس دوی مخ کې روان وي چې مخ کې ډیر زیات اور لګېدلی وي او دومره لوګي وي چې داغه د وجه تیار وي او چې دا ماشومان هم دغه اور وویني نو ډیر زیات ویریږي خو میری دې ماشومان له حوصله ورکي او سنبالي کی او بل خو هغه چی کو نومیزه چې هلته کم کسان زخمی دي او بیکور شوي دي هغه ځای ته راغلي وي او ډیر د سکول بسونه ما هغه ځای ته راورسي خو صرف یو بس نه را رسیدلی او هغه وي د کیوین بس چې په هغه کې کم ماشومان دي هغې مور پلار هملته ولاړ او ډیر زیات پریشان وي د خپلو بچو دپاره او بل خوا کیوین بس روان کړي وي او مخکې هغه ته څه نه ښکارېدل خو هغه پر ورو منه دې ځای نه دا بس وباسي ولې چې هر طرف ته اور او بل خوا د اور د وجې د ماشومانو حالات هم ډیر زیات خراب وي او هغې اوبه غوښتل خو اوس کیوین یو داسې ځای کې بس ودري چې هلته اور کم لګېدلي وي نو میری وایي چې زه زر ورځمه او کورونه کې اوبه ګورم چې هغه خوا کې یو فیول سټیشن ته ورشي چې هغه ځای نه هغه اوبه رالي خو دې کې اچانک هلته دماکه وشي خو خوشقسمتۍ سره میری بچ شي او هغه د ماشومانو دپاره اوبه راوړي او اوس دا اور نور هم خور شوي وي او هر طرف ته د لوګي د وجې تیاره وه او اوس کیوین هم نه پوهېده چې دا بس په کم طرف باندې وباسم او بل خوا یو ښځه دغې ماشومانو مور پلار ته وایي چې کم بس کې ستاسو ماشومان دي هغه یو ډېر ماهر ډرایور کیوین چلی او هغې سره میری نومې ټیچر هم ده او هغې به زر تر زره ستاسو بچي سیفلی تاسو له راورسوي او تاسو پریشانه کیږئ ما او بل خوا کیوین څه کسان په منډو ویني او هغه له څه کسان راشي ورته ووایي چې مخکې بس مه بوځه ډېر تیز اور لګېدلی دی او پیدل د دې ځای نه وځه خو کیوین سره 22 ماشومان وي هغه پیدل هم نه شو تللی نو هغه د میری نومې ټیچرې ته ووایي چې ته بس ته کښېنه او زه د لار کتلو کوشش کوم دې نه پس هغه لار وګوري هغه ته پته ولګي چې هر طرف ته اور لګېدلی وي او د وتلو لار بیخي نشته نو هغه اوس دا فیصله وکړي چې دا بس به زه سره ټایم دپاره دلته ودروم او چې تر څو پورې دا اور نه کم شوي یا دا هوا سلو شوي نه وي او ټولو ماشومانو ډېر زیات جړل او میری دغه ماشومانو چپکولو کوشش کو نو کیوین خپل شرټ وباسي ورته ووایي چې دا وړې وړې ټوکرې کو او د دې ماشومانو پوزه او خولې پې پټې کا چې د دې خولې او پوزې ته زهریله ګیس لاړ نه شي او بل طرف ته د پولیس والا همت هم جواب ورکړي او هغې دا وایي چې دومره غټ اور قابو کول ډېره زیاته مشکله دي دا نه په هلیکاپټرو په جهازونو باندې او نه د فایر بریګیډ په ګاډو باندې کنټرول کیږي اوس هغې دا وایي چې اور مړه کول پرېږده چې کم کسان ګیر شوي دي هغې به بچ کوو او بل خوا یو افیسر میډیا ته مو وایي چې د ټینشن ضرورت نشته چې کم کسان په اور کې ګیر شوي دي هغې به موږ زر تر زره راخلاص کړو او بل خوا کیوین او میری ته هم دا لګېده چې اوس موږ بچ کېدو والا نه یو او اوس دوی ته دا هم پته ولګېده چې اور دوی ته اوس نور هم رانږدې شو نو کیوین زر د ګاډي نه بهر راوځي او دې بس سره چې خوا کې کم اور لګېدلي وي هغه مړ کي او هوا ډېره تیزه چلی د دې د وجې د اور د مړ کېدو نوم نه اغشتو خو اوس کیوین په بس کې کینی او هغه وایي چې یار څنګه دا بس په زره دې نو باسم دې نه پس هغه بس سټارټ کړو د دې اور په منځ کې دا بس روان کی او دا ډېر یو مشکل کار و په دې بس باندې د اور اونه را پرېوته یا دې بس اور واغشتو نو په دې بس کې به یوم بچ نشي او دوی دا ټولې کړکیو دروازې بندې کړې وي د دې د وجې دې بس لوګي دننه نه راتلو او کیوین مخکې تیزۍ سره روان وي هغه ته د لارې پته هم نه وي خو اندازې سره مخکې روانو او اخر کار هغه یو داسې ځای ته ورسي چې هلته اور لا تر اوسه پورې نور رارسېدلی او اخر کار هغه د هغه ځای نه وځي او دې نه بس هغه چیکو نومي ځای ته راغولي چې کوم ځای کې د دې ماشومانو مور او پلار د دې خپلو بچو بې صبرۍ سره انتظار کو او دې کې هغه بس دغه ځای ته راورسي چې دا ټول خلک دغه بس څنګه وویني نو هغې ډېر زیات خوشحاله شي چې دوی صحیح سلامت دې ځای ته راورسېدل او ټول مور او پلار خپلو بچو سره میلو شي او هغې د کیوین او د میری شکریا ادا کړي ولې چې هغې د خپل زندګۍ پروا ونه کړه او دا ماشومان یې بچ کړل خو اوس کیوین سره د خپل خاندان غم او هغه خپل خاندان تلاش کول شروع کړي او کیوین یو کیمپ ته ورشي چې هغه هلته خپلې مور سره میلو شي او خپله مور چې وویني نو کیوین ډېر زیات خوشحاله شي هغه ته تپوس وکړي چې زما زوی څه شو نو مور ورته وایي چې هغه خپلې مور ځان سره بوتلو دې نه پس موږ ته یو څو ورځې پس ټایم ښیي چې اور اوس ټول ختم شوي وو خو هغې هر څه ایره کړي وو او کیوین خپل کور ته راشي چې هغه هم پوره سوځېدلی وو او هغه د خپل خاندان تصویر ګوري او ډېر زیات خفه وي دې کې اچانک د لرې نه یو ګاډی راشي چې دغه ګاډي نه د کیوین زوی راوځي او کیوین چې خپل خاندان صحیح سلامت وویني نو ډېر زیات خوشحاله شي او دې سره دا کهاني ختمه شي که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ